دنیا دا پکې لاسوک ده الله تاسو څه ویلي تندر دې په ویلو باندې را پرېوځه خو تا راته ووایه چې په دې دشته کې تا ګل د کوم ځای نه راغی الله دا دغه جمال پوډري وریره ده وریره جمال پوډري وریره ګورې چې هر قیمت یې دا ګل دیلې ته راولئ پوه شوې سوچونو کې لاړې اسې خیال دې ورته سمه د چین خافېرې ده ظالمه دا پته شته دا څوک وه نه فقط دومره پوهېږم چې کالج کې مونږ سره سبق کېږي دا د جمال پوډري ورېره ده د چا ورېره ده که د چا لور ده د هغې پته ماته نشته خو دومره درته وایم چې زما د زړه دنیا یې ورانه ورانه ګوره به چې څه کېږي काका da te să gori काका te da नशे फेक दे वाले ना नुसता जमा पन्नाशाचा तर पले चौकी सुगंधा क्या कानिस्ता रमानशी काका जखो प्रदो माशुमानो ते सबक है पागे बाने खपल कॉलेज खर्चे चलो और द कोट टकटू कपे को ओस्ताल आता नशे पकी पाती वा नमाला द नशे द पाना पैसे ओस्ता नरा के मां सर पैसे निष्ठा काका नोर से सदर कम मां सर द नशे द पारा पैसे निष्ठा मां सर पैसे नरा के ना देखो को दाती दिनाza pasarano farano तावर पैसे خدا چې د مخکې راکړې وې نو ښه به نه وه دومره شوق خو به مې نه کولو مړې या अल्लाह તમે મદદગાર છે તમે મદદગાર خدانا دي زور હે જરા ټول مټي پر جوړه کړی دی ولې ونه د دې خېټې د لاسه خو هر انسان پریشان دی भाईजान बिल्कुल ठीक दो है تاشنا خپل تعلیم ته توجه ورکړه سکندره سماستا تعلیم ته سترګې که خدای ته لوی افسر کړي نو زما د زړه ارمان به پوره شي ودرېدل باندار دې سوی भाईजान انداز شنه کوي خو تاسو به کله واپس راځئ زه خو یم یار چې زر راشم خو څوک ښه भाईजान زه لاړم کالج ته دا ورته خدای په امان ورندار تاسو ته ښه سفر خدانا دي زه مو سره ځم خان ډېره ښه ده بابو ته مې سوال جواب کړی دي هغه به نن سبا کې راشي دا خو یې ډېر ښه کړي خو بیا هم د ځان خیال سره زه راځم بس دغه دې لاړم او دغه دې راغلم رابشم ودرېږه فوزي زه ستا ته څه ویل غواړم ګوره مسټر ته ما مه چېړه زه ډېره غریبه جنۍ یم په ډېر مشکل زه خپل تعلیم حاصل کوم او که نن زه تا وچېړلم تا ته به نور هلکان وګوري
هغه هم بیا ماچوي او بیا زما سبق د تلته پاتې شي. ودرېږه، زه به هغه خوله ماته کړم کومه خوله چې ستا نوم په سپک اخلي، او زه به هغه ګوتې ماته کړم کومې ګوتې چې ستا د بېعزتۍ پسې اوچتېږي. خو ته زما یو خبره واوره، زه ګوره تا سره د رښتیا مینه کوم. د خدای دپاره ما معاف کړه، زه مجبوره یم. زه هم د زړه نه مجبور یم. السلام علیکم بیبی. وعلیکم سلام بابو. کینه بابو کینه. بابو دا سلما ده؟ او ستاسو جواب راته مې نه وشو. د مایې چې رضوانه لور مې ده په کور کې نشم پرېښودی. ښه دې وکړل بابو، نن سبا حالات ډېر خراب دي. ته یې د عمر په تلو راتلو کې تېر شو. ستا د کور به مو خیال ساتي. خو حیدرخان څه شو؟ تر اوسه پورې د کالج نه دی راغلی، نن لږ لیټ شو، کېدای شي چې اوس راشي. او سکندر خان څه شو؟ جمال هم راوستو. وافرین شو په تا باندې شه یار. دا واله په دې باندې به ځان ته یو د کاټن زبردست سوپ واخلې. راځه راځه جو جمالیا ولاړ وړې راځه. پاسه ظالمه پاسه، ته د لاندې د کېناستو قابل نه یې، ته خو زما په زړه کېناستې. پاسه بله کېنه، پاسه کېنه. دا راته ووایه خانجي، څه خاص خبره ده چې په ما دومره مهربانه یې؟ جماله اصل خبره دا ده که نه چې ستا په باغ کې زما یو ګل خوښ شوی او زه تا له قیمت د پوره باغ درکوم، او ما لکه صرف یو ګل راکړه. دا خان صاحب ته غلط شوې، زما باغ نشته، دا به د بل چا باغ وي. اسلامیا دی لږ په خبره باندې پوه که. جمالیا ته زما د خان لالا په اشاره پوه نه شولې. ستا ورېره یا د ورېره؟ خان خبره د راځه او د سوچ کړم، زه به په خپل سوچ وکړم بیا به راته ووایم. دا واخله پیسې چې سرور دی برابر شي، او سوچ پې وکړه. زه به ستا د سوچ انتظار کوم. خان لږ وخت به پرې لګي چې زه هغه رضا کړم. وعلیکم السلام. خان لالا اوس دې کار وکړي. زما غشې خطا نه ځي اسلامیا، خو څوکم قسمت میں کوټه دی.
براتن وای چې دا دې نه منم خدا براتن وای چې دا دې نه منم نا 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 دې نه منم نا دې نه منم نا 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 دې نه منم نا دې نه منم یاري در سره نکوم عمرې در سره نکوم یاري در سره نکوم عمرې در سره نکوم نور هر څه دې منم خو یاره دا دې نه منم نور هر څه دې منم خو یاره دا دې نه منم دا 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 دې نه منم دا دې نه منم دا 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 دې نه منم دا دې نه منم हे 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 लारा ला 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 हे 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 और बल पमा बंदिरा खूर का राशवदान में दजड़ कोर का और बल पमा बंदिरा खूर का राशवदान में दजड़ कोर का दोस्ती रास्तरों का उमरी रास्तरों का दोस्ती रास्तरों का उमरी रास्तरों का खुदा बरात नवाई चिदा दिन मनम खुदा बरात नवाई चिदा दिन मनम ना 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 दिन मनम ना दिन मनम ना 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 दिन मनम ना दिन मनम وای کنه ما خو سوځي کنه مینا دی اور دی 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 لاسونه ما نسانه مانا ډیرا یاري کوم د دنیا لاسونه ما نسانه مانا ډیرا یاري منم ګرانې زما دا ټول عمر جانانې پانې دې زه نه منم ګرانې زما دا ټول عمر جانانې زندګي را سره وکا عمرې را سره وکا زندګي را سره وکا عمرې را سره وکا खुदा बरात नवाए चिदा दिन मनम खुदा बरात नवाए चिदा दिन मनम ना 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 दिन मनम ना दिन मनम ना 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 दिन मनम ना दिन मनम यारी दर सरन कोम उमरी दर सरन कोम यारी दर सरन कोम उमरी दर सरन कोम नूर हर से दे मनम हो यारा दा देना मनम नूर हर से दे मनम हो यारा दा देना मनम दा 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 देना मनम दा देना मनम दा 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 देना मनम दा देना मनम काका دلته زما کتابونه پراته وو هغه څه شو زدن څخه مونږ نو څه شو کاکا چا یوړل
نو ښه درته پته ده چې ما سره پیسې نشته نو هغه ما په کباړي خرڅ کړ کاکا زه خو دې غرقه کړم زه به اوس نور کتابونه په څه اخلم نو ځان له به نور کتابونه واخله که نه مړې ما ته د ماشومانو په سبق کولو کې پیسې میلاویږي څه د کور خرچه شي او څه ستا نشه شي جینۍ دا اوبه سکندر له یوسه هغه ډېر ښه هلک دی په دې کور کې ځان له ځای پیدا کړه ځه لاړه شه دا څه وکړه بابو خفه کېږه مه کپړې وباسه زه بې درته نه ته به هېڅ نه پرېږدې بابې او بابې څه شوې ځه هغه پوډري تر اوسه پورې رانغی خانجي هغه پوډري سړی دی هغه نه بس دی خان لالا سرداری رښتیا وایي پوډري سړی دی مازی چېرته کار کوي نو څه وکړم اوس له بادام والم چې مازی کار شروع کړي خان لالا که زما منې سد نغدې ورکړه او سودا دې ترلاسه کړه خبره خو دې ډېره ښه وکړه بیا به څه وخت ورشو خان لالا بیا سره به بیا ګورو او د تیارې غلې څه له پته وي په ښه کار کې تادي په کار ده وقه مخله چې په ګوړه باندې مري نو زهرو ته یې څه ضرورت دی څه پیسې او لږه تسلي پوډري له ډېره ده خانجي ستاسو خبره بالکل ټیک ده نو بیا ټیک ده ورشئ او ما له هغه پوډري راولئ ډېره ښه ده خان دا څه دي فوزي ما ته ستا د مجبوریت پته ولګېده دا هغه کتابونه دي کوم چې ستا کاکا خرڅ کړي وو زه د چا خیرات زکات ته لاس نه نیسم فوزي زه دا منم چې ستا په سر د خودداري څادر دی خو زه په تا احسان نه کوم دا ستا امانت دی عجیبه خبره تم کې د احسان پنډ په سر کوي او بیا وایي چې احسان نه کوم هغه یو ناپوهه انسان وي چې د چا د لاسه د علم رڼا مړه کېږي ښه دا واخله فوزي دا مې سره واده ده چې هېڅکله به بیا مخې ته در نه شم زما له مجبورۍ نه خبر شوې نو په خپله دې بیا لاره پرېښوده
आइतोले नानी कोई जांडीर तयार करेले तेरा खोले कारी नूर कलो खलकेरी सर तावचे कपड़े जीने को हकड़ी करना सका खुदा खबर है के वाना ले वनाई तमाम तो वाला तासर पमीने वादे खड़े बस ते रो दिमी ने कमी वाले वनाई मीना कमी की ना मीना ज्यादा की ना तो मीना सरफेर की ना नन वाली असका चिन्ह खस्ता का ना इख्तमार का La 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 la. जरा सरा उकड़ा सितम कर लड़की खबरी जरा सरा उकड़ा सितम कर लड़की खबरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी कर सुबह करीब नाराजी बाको गिलरी लरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी दिल दे दो जोरवरी
پاسه پاکې کپړې واچوم مړې ولې کاکا خیر دی لونې ستا خبره مې ریاض خان سره کړې ده چې هغه نغدې روپۍ راکړي نو ته به ورسره ډېر خوشحاله کړې واه کاکا واه د یو لور دپاره د پلار غېږه او د تره غېږه یو پناهګاه وي او کله چې د پلار او د تره غېږه غل شي نو بیا قیامت ولې نه راځي قیامت ولې نه راځي ما سره سیاست خبرې مه کوه زه به پولیس ته خبر وکړم پرېږده پولیس جمالیا ته دلته کې څه کې هغې هغه ورېره دې څه شوه خان هغه خو وتښتېده شوړه خو دې ښه په وخت باندې راوړه او دلته ښه بېغمه پروت یې خان دې کې زما غصه ګناه خو نشته یا لکانو وایي وهئ په دې مذهب یو صورت یې وایي وهئ سر څه دې وایي شوړې راوړه ورېره یې غېبه کړه وایي خاناله په کټ مې ورته کاغذونه ورکړي وو کاغذونه راځه لکه بس دی بابی بابی څه شوې बाबू से भाभी अस्पताल ته تللی خیر خو کنه ها خیر څوک ورسره تللی مور مې ورسره تللې ده ته کښېنه تاله مې له خپلې خوښې څه پوښتنه سوره بیبي روټۍ مې د بابي د لاس ورکړې اول مې د بایجان د لاس او چای پخول بل د لاس وایه شوې بابو ستا دا دومره بېروخي خوند نه کوي ستا او زما ترمنځ د بېروخۍ څه دي السلام علیکم پاپا جی وعلیکم السلام زما زیا ښه پوشه کپړې بدل کړه چې روټۍ مې ورته یوځای کړو پاپا جی اول زما قلم ده ښه د قلم بچیا ته ما نن وخت قلم غواړې ته وایه چې زما په جیب کې پیسې شته او که نه او پوره 50 روپۍ ځه ځه شیرینو زنده‌باد
زنځیر کړه کړه یماستا عشق رات ګورا لوی نړۍ یماستا عشق کوم دي پښتانه مونږه ګډوډ پښتانه لا زموږ سره ګورم Bruce is that. पाकिस्तान के माशाल्लाह दोनों स्पायर नीचे प्यार और रसीद या कबूल خو درته وایي چې دا ماشومان به هاسټل کې ګورو بس تبدیل دغه غریبان د کوڅو کې لوبې کوي السلام علیکم دا څومره ده دا بیخي بېڅوکه ده سکندره دا هغه فوزیه ده او بابي भाभी नन का सिकंदर माँ तमखे तनवे रागले नु समा सर बसर तोड़ और समा दे इज्जत जामे बतार तार ना नो ستاسو نشته زما د کور چوکیدار زما غل شو او اغم پردې نه زما تر زما د عزت سودا یو 100 روپو د پاره وکړه بیا خو دې ډېر ښه وکړه چې دلته راغلی बस भैया देर जज्बाती की गमा जुआना जिनेरा नेदा असर पता लगी नेदा नसल अस नची थार देयो छालवी वजिने पदे खलको له خبرو جادو کول شي خو په مان شي کوله لا خپيو باسا بیا رانه شي دلته زبلاړه شم سکندر ودرېږه چې نه دا د یو پښتون کور ته راغلی او زمونږ د کور نه به ته داسې نه ځې نادي ته دا تیاره کړه او زه ګولا راولم هدره ته په هوښ کې او په جوش کې تاسو کې ته اس نادي دا ته تیاره کړه زه ګولا راولم چې دې دواړو نکاح وکړي
یا لکه جماله دا څه په سوچونه کړي وي یار یو سوچ اخیستی وم د څه سوچ ظالم اصل امریکي بیړه دې ډبه شوې ده دا واله نه پیسې هم بیا وباسه داسې په اسانه باندې نه کېږي والا کنه یاد پیسې والا هغه پرونی هغه به بیا درکړم کنه یار تختم خو نه دا واله فوزي ته دلته او دلته زما د زړه قرار دی فهد ته خو زه وایم راځه چې بار دې چکر لګوو خو هغه دی چې ستا نه فوزي نه دا ټول زما د مینې اثر دی مینه نشته دی دا ټول د ساختونو تعویضونو اثر دی بابو په داسې وخت خو د شیطانۍ خبرې مه کوه که نه سپینې خبرې په خلکو اثر کوي बता इधर 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 आओ आओ فوزي يا فوزي لالا لوري ته خو زما په راتلو څه پریشانه غوندې شو خو زه تاله ماپیله راغلی یم کاکا دلته زما هېڅ څه په اختیار کې نشته نه لوري نه یو شی ستا په اختیار کې شته هغه ده ماپي نه کاکا ما خو درته ټول عمر د پلار په نظر کتلې لوري دې ظالم تره خو تا سره د تربور غوندې سلوک کړی دی کاکا ما خو د نجر هم ګیله نه ده کړې که ګیله مې کړې ده نو خپل قسمت نه مې کړې ده خو کاکا ته ما معاف کړې بخير وعليكم السلام شكرا كده كده عليك بس وزي انا كمان بټو پاتې شو ما نه دی لیدلی بابو ما ته بټوي شو دا خو نه لیدلی دلته پر ستا ما خو دې کاکا په لاس ولیدو چې جیب کې واچو کاکا تا دلته نه پر سوچت کړی دی لوري تاسو هم کاکا دا اخري شرم باد یو چې دا نن زما د غاړې هار وو ډېره مخکې چې زما د خولې نه بل څوک ځي بس ته لوري بس زه په خپله صفایي کې هېڅ ویل نه غواړم الله دې فیصله وکړي چې وځي وځه د دې ځای نه زه بېګناه یم وځه د دې ځای نه
وایا چې په هر قانون باندې د هغه پوډري وربا دلته راولې وشوید لالا ته فکر مه کوه چې موږ څه غواړو هماغه به کېږي هماغه همدغه جنۍ مې ډېره زر پکار ده ځکه چې ما پې روپۍ شمارلې روپۍ لالا ما وویل چې په ګوړه کار وشي خو اخر هم زهرو ته ورسېده دا داسې مخلوق دی چې تو ته به په حلوا کې مالچای شي او ته راته پوره خبره کوې زه خو وایم چې د دې بعضې سړي نه مې په پنجه کې ساه ویستې خان لالا همداسې به کېږي څنګه چې ته غواړې ته خانجي د یو خبرې نه خبر شوی یم دا پوډري ورېدې سکندر سره نکاح وتړه ودې کتل اسلامیا ودې کتل د دې خلکو دا کارونه شوره ما وکړه او ډولۍ بل مې وړه ته فکر مه کوه خان لالا ما هم ټول عمر د زمرو سره لوبې کړي قسم مې دې ستا په محمد وي ولانګه رانه خات شي ولانګه رانه خات شي اوس ته سکندر غم وکئ سبا له کسان په ګاډو کې واخلئ او چې په هر قیمت باندې نو سکندر درته غواړم دلته بس نادیه نادیه جی سکندر څه شو هغه دی راغی بایجان زایم څنګه سکندر دا ستا د نوکرۍ اړه وګوره دا نادیه سکندر نوکر شو راشه وګوره سکندر نوکر شو سکندره ته به کله نوکرۍ له ځې ورندار زه دا نوکري نشم کولی ولې هغه ځکه چې بایجان چې هغه دفتر ډېر لرې دی او زه روزانه د کور نه تللی راتلی نشم ولې هر په اډر کې درته غټ غټ لیکلي دي چې کور هم در درکوي همدغه خبره ده چې زه یوازې نشم اوسېدی سکندر ټیک وایي کوره سکندره ته څه ماشوم دی چې ته به خپلې نوکرۍ له ځې لکه دی به زمونږ نه بیل شي ته بیلېږي به نه فوزي ته ورشه خپل سامان وتړه او ته ورشه ګاډی راوړه ورشه ښه بایجان نادي ته ولې خفه کېږې ګوره داسې خو به یې ورځ کېدل तमाशे
तमाशे तमीज लगेगी तमाशे तमीज लगेगी سترګو په ګولو د پډکو تماچو ستاد سترګو په ګولو د پډکو تماچو وای وای یارا ولګیدم وای وای یارا ولګیدم وای وای یارا ولګیدم وای وای یارا ولګیدم وای زه خود خپل ځان ګڼم تا په سر اسمان तमाशे तमीज लगेगी ला रा ला ला रा ला 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 रा ला रा ला ला रा ला रा ला रा ला ला तमाशे तमीज लगेगी स्ता د ښکلي مخ یو نندارې تمیز لګېږي ستا د ښکلي مخ یو نندارې تمیز لګېږي نشي تمیز لګېږي تماشې 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 تمیز لګېږي تماشې 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 تمیز لګېږي تماشې تمیز لګېږي فوزي په قسم چې زما په وس کې ویلو سکندر ته دویم واده وکړه ولې چې زه د بچو قابله نه یم دا ته څه په ګډه ورسوي زما مطلب دا نه دی زه صرف او صرف تاسو سره مینه हेलो हेलो सो भाभी ज़ेम हैदर भाईजान दल्त दे को लाड़ू फौजी ते हवा कल कोर की खुदा तो वाया چې سره واسه خراب ته भाभी ځان زړی بیماری ډیره تنگ کړی او فوزي ته چا خبره نه اوري زه درځم او ډاکټر لدی وځم پوه شئ کنه خډیره
کې اوس به را روانې نور که نه خو دلته راځي ورزش ورزش کوي که نه هغه دې راغو خو داسې کار دی چې ما ته نه ګوري ګنې نو بیا به تښتي ځئ ورځئ ستوري ژوند نه تېرېږي د الله په کړو صبر وکړه تا خو په ژړا ځان مړ ما خو ټول عمر د الله په کړو صبر کړی سکندره کله چې زه پیدا شوم نو ما د مور او پلار مینه ونه لیدله کله چې راته ستاسو مینه میلاو شوه نو د ماشومانو مینه راته میلاو نه شوه آخر ما ته د کمې ګناه سزا میلاویږي کمې ګناه ګوره فوزیه د الله تعالی په فیصلو کې موږ هېڅ هم نشو کولی الله تعالی په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي نو ته به ډېر خوشحاله یې او زه خوشحاله یم که چېرې الله تعالی موږ ته ماشوم راکړ نو بیا خو به ته په هغه ویره کې ډوبې ما ته به هېڅ ګورم نه دا ولې الله دې نه کړي نو بیا خو به ته ټوله ورځ د هغې سره مینه کوې او زه به ستا مینې پسې جام نو بیا ګوره لیونۍ صفدر او فعال زموږ بچي نه دي ښه ښه فوزي ته مې زړه ډېر خفه دی ولې هغې څه شوي خیر خو دی که نه ډاکټران وایي چې فوزي چېرې مور نشي جوړېدی دا څه وایي زه رښتیا وایم هیدر خانم خدای دې فوزي له د زړه صبر ورکړي ګوره نادیې الله تعالی که غواړي نو هر څه کولی شي ته وګوره که د عربو په صحرا کې چینی راویستې عیسی علیه السلام یې بغیر پلاره پیدا کړو ابراهیم علیه السلام له په اور کې ژوند ورکړو موسی علیه السلام یې د فرعون په کور کې لوی کړو که د فوزیې په نصیب کې اولاد وي نو الله تعالی به ورله ضرور ورکوي او زه پخپله هم د فوزیې لپاره ډېر فکرمند یم
سکندره خپل کور ته د راتلو لپاره سبق شته او فوزیه څه شوه بابي فوزیه په کمره کې ناسته ده او ځان یې په ژړا وویل भाभी ستړي مه شئ ښاته شئ دا تا د ځانه څه جوړ کړي فوزیه زما د ژوند مقصد خو همدغلته ختم شو بابي زما مثال خو د یو بت دی او هغه بت چې چاله خدای نوم د یو ښځې ورکړی دی فوزیه ته الله درنه مه بې امیده کېږه الله چې عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا کولی شي او د عربو په دشتو کې د خوږو اوبو چینې رانړولی شي نو ستا دې خو زړه دې ټکور نه شي ورکولی داسې خبرې مه کوه فوزیه دا واخله خپل زوی ګورې سر کار دی که نه भाभी ता मला खबर से राखो فوزیه دا ستا زوی دی او ستا زوی به وي خو د نن نه پس چې د بې امیدۍ خبرې ونه کړې سمه دا دعا ده چې تاسو دواړه د خدای خوشحاله ساتئ زه درنه لاړم بابي ته خو الله تعالی په دې دنیا د انسان په جامه کې یو فرښته پیدا کړې چې زموږ د زخمي په زړونو باندې د ملهمو پردي دې راولګولې چې ستا په زړه به څه تېرېږي مشري ما ته خلک ریاضي وایي څه شو هغه سکندرۍ مکندرۍ زه پوه نه شوم پوه به شې مشري واغه خان ګوټې ته دې اواز کړ مورې دا څوک دي خانالا دا خو زما د چین خاطرې نه خاطرې دا تیارې غلې سره فتې ګورې ستا چته کوي او بوزه زمان احما ریاضي دی زبا بیا هم راځم بیا هم راځم بیا هم راځم اوس په ځان راکېږه او جاړه چې تباه شوم غرقه شوم پته ده دا غلا ما نه ده کړې بله ورځ د پوځي په کور کې غلا چا کړې وه یا الله که دا غلا چا کړي ته په دې دنیا مه شرمې او په هغه دنیا مه شرمې
ولې بابو خیر خو دی بابو ته ولې جاړې څه چل شوی دی زما لور سلما چا وتښتله او زه یې ووالمه سلما چا وتښتوله ولې په څه خان نن دلته څه بدماشان راغلي وو سکندر خان پسې او فوجي بیبي پسې هغه یې نو زما لور وتښتوله بابو څوک داسې ظالمان پیدا شو چې زما د کور عزت ته یې لاس واچوي زه به د هغې وینې وڅښم بابو خو اخر هغوی وڅوک وو ما خو نه پېژنده درې څلور بدماشان راغلي وو وی چې فوجي پسې او سکندر خان پسې راغلي وو او ریاضي مې نامه ده بیا به زما نو دا کار د ریاضي دی ها نور برانه ژوندی مې کړ د ریاضیات ولې چې تا د حیدر خان عزت ته لاس اچولی او څوک چې د حیدر خان عزت ته لاس واچوي حیدر خان هغه په منځ وي په منځ
هلو همدا تاسو ما ته ټلیفون کړو همداسې فکر وکړه وطنه تا لویه غلطي وکړه چې تا دروازه بنده کړه دروازه خو ما بنده کړه اوس به وګورم چې تاسو کې کوم یو داسې ځوان شته چې دا دروازه خلاصه شي هلکانو دا لیونی دی لیونی دی لیونی وښیي ورته خپل زور وښیي ورته خپل زور ګوره بچو دا دومره فضولزچي خبره نه بای جان دا خو کله کله وي هسې خو زم شوي وي کله چې بچي واړی نو مور او پلار خیال ساتي او کله چې بچي غټ شي که نه نو بیا هغه د مور او پلار خیال ساتي او دا خو صحیح ده چې پرې څلور ډوډۍ راوړي نو بیا به حق پوره شي بابو فوزي تاسو ولې دا پیسې بربادوئ भाभी डॉक्टर हदमन सबा ढेर जिद्दी शवे दे हाँ वो देखा तो स्टाजी तेरे 200 रुपये से टोड़ो अखपल जीता 200 रुपये वाला बाबू बस खलेशा تا ته ما سل زله ویلي چې زما په کور کې زما په ذاتي خبرو کې تا مداخل مه لره څنګه چل دی د چې اوس درک لګي او که نه ولې نه ولې نه سکندره بچو ستا په کامیابۍ کې
ستا د ورندار ډېر لوی لاس دی نادري تاسو خیال دی چې زما لور به د غم په ټال باندې زانګي او تاسو د خوشحالۍ داسې چرت هم نشي کېدی زه به دله داسې په کور کې اور بل کړم چې سوځې به خو مړې به نه ته د سکندر آغا مشر ورور یې ها او ولې خو جنګي که ته ورته جنګ وې نو جنګ صحیح جوړې ستا ورور زما لاس ته راغلې مرغۍ زما نه واولوله کومه چې د لکاو نه د کروڑو روپو مرغۍ وه په کومه ښځه باندې چې ستا ورور نکاح تړلی دی د هغې ښځې سر سودا ما کړې اوس په دنه یو په ډبل نه یو په تریبل باندې اخلم هغه هم اوس او په دې ساعت باندې پوه شوې او که زه انکار وکړم نو بیا په تا باندې مرګ واجب دی مرګ یا لکانو Wait a boy! Wait a boy! اسونو نامونه وهه نو چندخانو خپې چتې کې چې من به هم نامونه وهو په تاسو به میندو سرونه تړلي چې سامان هم راوړي بیبي یو خبره ده لوکه بابو دا خبرې خو وکړه که تاسو خپل زوی فهد بیبي له نوې ورکړی نن به په دې کور کې څونه چغې وي بابو ته ټیک وې خو هلته د فوزي خفګان چېرته خپل بچي او چېرته پردي بچي زه خو وایم چې فهد ته واپس دې کور ته راولې هغه به ډېر زیات خفه وي څه وکړم بابو نه پوهېږم چې څه وکړم که زما منې نو فهد ته واپس راوله تا د خپل زړه غوښې ورکړي دي د زړه غوښې څوک چاله نه ورکوي زه خو وایم چې سبا خامخا ورشه ټیک ده بابو چې څنګه ته وې یوازې هغه هم 2 ورځې پس سبتر دې څه کوو د بابو طبیعت ټیک نه و هغه مې هغه ته پرېښودو
حیدر لالا خو به اختر پورې راشي. ولې؟ او سکندر څه شو؟ واشروم کې دی. فهد څه شو؟ سکول ته تللی دی. څه خاص خبره ده؟ زه به فهد پسې راغلی هغه خپل زوی ځان سره بوځم. ته نن نه پس پسې هغه زما سره وي، دلته نه. ګوره فوزیه دا ټوکې نه دي. ټوکې هغه دي که نه چې څو کاله مخکې ما تا سره کړې وې. خپل زړه مې ټوکړې ټوکړې کړو او دا خپل زړه مې تا ته درکړه. بھابي که دا غلطۍ نه رانه څه غلطۍ شوي یا ستا یې در کولو کې مانه څه کمي شوي نو ما معاف کړه او مانه فهم به جدا کوه. مانه فهم به جدا کوه. دا ته څه په یو بل خبره کوي موږ چې الله تعالی خوشحالي راوړي نو بندنه اوس امید وکړو فهد دې زوی دی زموږ سره سات نه جوړېږي چې موږ یې سره بابي فوزه به وکړل ستاره څو ډول مخې ته وکړي اختیار وکړل بخیر زه فوزه په وکړم او ان شاء الله سبا د بس وځو کوو فهد ستاسو
څنګه بچې ها بچې ستا امیده ده او دلته خوشحاله اوسه ښه دا هر وخت ستا بښنې ته راځي بچې ښه ژاړه مه ښه ورېندار یو څه پیسې دي فوزي د فهد دپاره جمع کړي ول دا واخله او فوزي دا ختم راکړه زه اوس ځم فهد بچې ته خو نه ژاړې که نه ستا پوښتنې ته راځم ښه حمید یم راولم خدای په امان ښه زه اوس ځم ورېندار خدای په امان
نادیه ما مجبوره کړه چې حیدر کور ته راوله چې دې کور نه دوزخ جوړ شي. ما معاف کړئ، ما نه غلطي شوې ده، زه معافي غواړم. معافي که غواړې دا غلوی الله نه غواړه، انسان به څه یو معاف کول به څه. حیدره، سکندره، ما معاف کړئ. دا فهد او فوزیه زما د لاسه لاړه. ما له خدای د دې سزا راکړې ده. استغفر الله. هغه چې الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي، موږ بخښلې، موږ وبخښه او بخښنه د الله تعالی نه غواړو.